محترم مرګري پښتنه کړه تعلق د قرض سره ده. کور کې زنانه او یو شی ختم سی وړه یا بورا یا چای، نو بل گاونډي کار ورزي هغه نه چای یا بورا قرض راوړي یا ورته وایي چې د ما ملمانه راغلي ډوډۍ راکړه، بیا ډوډۍ ورته ورکوي. دا څنګه ده؟ په دې کې زیادت او کمبود راځي. دا جایز ده او که جایز نه ده؟ محترم مرګري دا جایز ده. زنانه د بلو زنانه نه قرض اخلي، وړه قرض اخلي یا بوره قرض اخلي یا چای قرض اخلي، نو دا جایز ده، مشکل نه لري. او دا قرض عموما په باندې 2 کیلو نه کم وي، لږ وي. مثلا ورته وایي ما بوره راکا، پیاله ور سره یو پیاله بوره راخلي، نو دغه پیاله بوره کچیرته وری کی ولک کمی، او بیا چې هغه کله کوړه بوره راوړي بیا بوره ورکی پوره پیاله ورکی، دی کې لږ زیادت راسي. چای هم داسې راواخله، ډوډۍ هم داسې راواخله، نو په دې کې سود نه راځي. ځکه د پومان 2 کیلو نه کم کې سود نه راځي. نو دې کې زیادت او کمبود مشکل نه لري. البته د پومان 2 کیلو نه یو شی چې په زیادت او کمبود سره څو قرض ورکړي کې بیا سود راتلی سي، نو دا د قرض معامله ده او ثواب پکې ډیر ده، او دې کې سود دا نه راځي. بالکل جایز ده. فتاوا علمگیریه ده، 3 جلد صفحه 21 درویشت